أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دي روان شپږو آیتونو کې د ربا سود متعلق هغې احکامات یعنې د هغې حراموالی یا د هغې مختلفې سزاګانې ذکر کړی شوي. د ربا سود دا یو ډېر لازمه مسله ده، ځکه چې یو طرف ته سود چې دی په دې باندې قرآن او احادیثو کې ډېر زیات وعیدات یعنې سزاګانې راغلي. قرآن کې هم ډېر ممانعتونه او په احادیثو کې هم ډېر سزاګانې راغلي. او دویم طرف ته چې دی دا سود چې دی دا د دنیا یعنې د اقتصادي امورو یا د دنیا د معاملاتو د معاشي زندګۍ دا یو جزء لازم ګرځېدلی، یعنې دا دونه عام شوی دی چې په اقتصادي امورو کې دا یو لازمي جز لازمي جز مطلب دا هغې نه بغیر ګزاره نه کوي. خلک یو قسمه داسې جوړ شوی چې لکه د دې نه بغیر ګزاره نه کوي، یعنې دومره عام شوی دی. او بیا د هغې نه د بچاو طریقې دا هم ډېر مشکل بحث دی، یعنې په داسې چې کوم شی عام شي د هغې نه بیا مشکل د هغې نه چې دی ځان بچ کول چې دی دا هم مشکل شي، دا هم یو اوږده مسله ده. نو په دې باره کې چې دی په ډېرو حیثیتونو سره چې دی بحث کولی کېږي. یو په دې حیثیت سره بحث کولی کېږي چې آیا سود چې دی د قرآن د صحیح تفسیر مطابق او د احادیثو صحیحو مطابق سود څه شی دی؟ اول دا چې دا سود دی څه شی دی. دویم دا چې دا سود چې دی دا کم معاملات ته شامل دی، یعنې دا په کم شیزونو کې متصور دی. او دریم دا چې د دې مصلحتونه څه دي، د دې د حرمت، یعنې دا ولې حرام کړی شوی دی، په دې کې څه خیر دی او څه فایدې دي پکې، او په دې په کولو کې څه نقصانات دي. یو بحث په دې طریقې سره کولی کېږي. دویم بحث دا چې عقلي طور یعنې څنګه چې د دنیا رواج جوړ شوی دی چې آیا دا رښتیا دا عقلي طور چې دی د اقتصادي امورو چې دی واقعي دا د ترقۍ یو سبب دی، یعنې د دې نه بغیر ترقي ممکن نه ده چې خامخا سود به کولی کېږي چې ترقي به کولی کېږي او پیدې به کولی کېږي، او د سود د بغیر دا نه کولی کېږي. دا یو بل بحث دی. نو دا ظاهره خبره ده چې عقلي طور هم سود چې دی د دې نه بغیر ترقي کولی کېږي، بلکې د سود سره چې دی دا الټه چې دی هلاکت دی اقتصادي او د تجارتي امورو که په کاروبار کې وغیره دا ټولو څه دی هلاکت دی. او دې ته چې څوک عقلي طور هم وایي چې یاره دا په دې کې یو ترقي ده، نو هغه به چې دی د آخرت او د الله نه به د هغه دماغ او د هغه د عقل به د دې الله پاک او د هغه الله پاک د آیاتونو نه او د ورځ د آخرت نه چې دی به غافل وي چې په دې کې ترقي جوړي. او دا ظاهر هم ده چې د دنیا امن او امان، یعنې په دنیا کې به امن په اقتصادي امورو کې هله راتلی شي چې د سود کاروبار ختم شي، که هغه مسلمانان ملکونه یا غیر مسلمانان ملکونه، نو دا امن به هله راځي چې سود ختم کړلی شي. دا یو بل بحث دی. بهرحال د دې دویم بحث په دې کې خلاصه دا شوه عقلي بحث چې کوم دی یا واقعي دا د ترقۍ سبب دی نه دی، نو دا نه دی، ځکه چې دا چېرته هم نشي کېدی چې الله پاک او نبي علیه السلام د یو کار نه منع وفرمایي شریعت، نو په هغې کې فایده کېدی شي. د دغې تعلق او تفصیل سره چې دغه جدا ډېر اوږده مسایل دي، په دغې کې فروعي جزئي ډېر مسایل دي او د اولنی قسم بحث چې دی د دې تفسیر سره تعلق لري دا انشاءالله کوو. نو په دې کې اولنۍ خبره ده چې د قرآن او د حدیثو په رو سره سود څه شی دی. سود په لغت کې ویلی کېږي زیادتي ده، یعنې زیادت مطلق زیادتي په معنی راځي. او په اصطلاح د شریعت کې یا سود په دوه قسمه دی. یو ته ربا القرآن، په قرآن کې دا اوس د آیاتونو چې روان دي د هغې ذکر په قرآن کې راغلی، د هغې نه وجې ورته ربا القرآن وایي، ربا النسیئه ورته هم وایي، او ربا القرض ورته هم وایي. او دویم قسم دی هغې ته ربا الفضل وایي. اولنی قسم چې کوم ربا القرآن یا ربا النسیئه یا ربا القرض، د هغې تعریف دا دی
چې هر هغه قرض چې هغه چاله راورکړی شي د یو میعاد د یوې نیټې په شرط باندې او په واپسۍ کې چې دی د هغې د زیادتۍ مطالبه وکړی شي. یعنې قرض داسې ورکړی شي چې په دې کې دا شرط ولګولی شي دا پیسې واله او دا به د دومره نیټې د یوې میاشتې پورې ستا سره وي، بیا چې کله ما ته راواپس کړې نو دا 1 لاک چې نو ما ته به 1.5 لاک روپۍ راکړې. نو د یوې نیټې شرط پکې هم وي او چا ته چې قرض ورکړي په هغه باندې د زیارتۍ شرط هم ولګولی شي چې ته به داسې څه کوې زیات راکړې. دې ته وایي ربا القرآن ربا النسیئه. نسیئه ته هم په دغه وجه نسیئه ورکړي او په نیټه باندې بیا چې هغه دغه راوالي او ربا القرض ته هم په دغه صورت کوي. نو دا یو قسم سود چې دی دا په زمانه جاهلیت کې دا سود کوم چې دا قرض ورکولی کېږي او بیا په هغې باندې زیارتي اخیستولی کېږي. نو که نیټه به متعین کړه نو په هغې به یوه زیارتي وه، بیا چې به کله نیټه راورسېده او که دغه قرض به پوره کولی شو دغه خاص زیارتي به یې ترې اخیسته. لیکن که نیټې کې به هم حواله نه کړو نیټه به یې ورته زیاتوله او دا نیټې مطابق چې دی هغه پیسې به یې سیوا کولې چې نیټه راته سیوا شوه په لحاظه اوس به دومره نه دومره به راکړي. نو دې ته وایي ربا القرآن دا سود. د دې په قرآن کې تذکیره ده زیر بیس چې په قرآن کې کوم د آیتونه دي دا د دې متعلق نازل شوي دي او په زمانه جاهلیت کې هم دا سود چلېدو چې دغه قرض به ورکولو او په هغې باندې زیارتي اخیسته. او دویم قسم سود دی کوم دی چې مونږ ربا الفضل هغه چې دی نو هغه نبي علیه السلام د بیع او د شرا یعنې د اخیستلو خرڅولو په یو خاص صورتونو کې چې دی هغه خاص صورتونه یې پکې داخل کړي یعنې د هغې څخه خاص صورتونو مبارک د نبي علیه السلام حدیث دی چې د هغې نه چې بیا استدلالات کولی کېږي. هغه د نبي علیه السلام حدیث دا دی چې الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. نبي علیه السلام دا حدیث دی دا شپږ شیزونه ذکر کړي دي. اولنی دا چې غنم، دویم د وربشې او دریم کجورې او څلورم مالګه، پنځم سره زر او شپږم سپین زر. چې دا شپږ شیزونه چې دي د دې چې تاسو کله خرڅول اخیستل کوئ نو دا به برابر سرابر په یو بل کې ورکوئ او په دې کې زیادت چې دی څه دی دا ربا ده. دارنګې په دې کې نسیه کول څه دي دا هم ربا ده. نو دا چې دی اوس په دې باره کې چې دی شک کولی شی دی یعنې په پوره وضاحت نه دی راغلی. نبي علیه السلام صرف د دې شپږو شیزونو باره کې ویلي. نو آیا چې اوس دا سود دا معامله د دغه شپږو شیزونو سره خاص ده یا د دې نه علاوه په نورو شیزونو کې هم شته؟ د دې وجې نه عمر رضي الله عنه حضرت عمر فاروق رضي الله عنه وایي د سود آیات چې و دا د قرآن مجید اخرني آیات و یعنې په احکاماتو کې او د هغې نه بعد نبي علیه السلام چې دی قبض کړلی شو نبي علیه السلام وفات شو او موږ ته د دې پوره وضاحت رانغی یعنې په دې حیثیت سره پوره وضاحت رانغی چې آیا دا د دغې بیې شرا دغې شپږو صورتونو ته خاص دی کوم چې نبي علیه السلام ذکر کړي یا په دې کې څه علت دی او نورو ته هم خاص دی. په دې کې بیا اختلافونه د فقهاو کړی شوي دي. صرف شک په دغه صورت کې چې آیا د دې نه علاوه شته یا نه. د دې وجې نه حضرت عمر فاروق رضي الله عنه چې په کوم صورت کې د سود شک او شبهه وي هغه صورت پرېښودل پکار دي ځکه چې هغه شک پکې پیدا شو چې یا د دې نه علاوه شته یا نشته. نو بیا د فقهاو په دې کې اختلاف کړی شوی دی او مختلف چې دی هغه فقهاو چې دی مختلف مذاهب والا چې دی مختلف علتونه یې کړي په دې حدیث کې. نو زمونږ د احنافو په دې کې دا علت ویښی دی چې د دې حدیث کې چې دا کومه مقابله راغلې ده کوم دا شیزونه چې ذکر کړي دي د دې نه مراد جنس او قدر یې پکې علت راویښی دی. یعنې چې کوم ځای کې هم جنس او قدر نه مراد یو شی قدر نه مراد کیل او وزن دی چې یو شی جنس هم برابر سرابر او بل طرف ته هغه شی کیلی یا وزني نو که دا ته د یو بل په مقابله کې خرڅی اخلي نو په دغه صورت کې برابري ضروري ده او په دغه صورت کې زیادت چې دی به صحیح ربای. لکه اولنۍ صورت راواله الحنطة بالحنطة چې کله غنم د غنم مقابله کې خرڅی نو دا غنم دا یو دواړه هم جنس شولو موږ پکې جنس او قدر د احنافو علت دی. دویم دا غنم چې دي نن سبا خو دا وزن کولی کېږي لیکن د نبي علیه السلام په زمانه کې دا کیلي غنم او دغه رنګې دا وربشې او کجورې مالګه دا کیلي دا به په پیمانو ورکولی کېدل. کیل معنی پیمانه باندې ورکولی کېدل اگر چې دا بعد کې وزني شي دي لیکن اعتبار به د هغې وخت کولی کېږي کوم د نبي علیه السلام په زمانه کې چې و. د نبي علیه السلام په زمانه کې دا غنم څه دي دا کیلي دي نو د دې په هغه وخت په اعتبار سره چې دی دا سود حکم لګولی کېږي. نو اوس که غنم د غنمو په مقابله کې ورکې دواړه هم جنس دي بل دا کیلي هم دي په دې دواړو کې کیل دی نو دا به اوس بلکل برابر سرابر ورکړي په دې کې ته زیاتي نشي ورکولی.
او په دې کې ته نسیه هم نشي کولی، یعنې لاس په لاس به یې ورکړې او زیارت به ورته نه کوې. هو اوس که داسې وشوه، بل د دې نه علاوه هر شی چې اوس دا خو یو مثال ما ورکړو، په دې نه علاوه هر هغه شی چې هغه هم جنس وي، یعنې برابر سرابر یې جنس یې وي، لکه یو د یو جنس شی هغه ته خرڅی د بل شی بدله کړي، نو که هغې کې یو جنس و او دویم پکې کیلي و یا وزني و، دغه دوو څیزونو کې پکې یو شی میلاو شو، نو که دا تا خرڅوو نو په دې کې به ته برابري پکې هم ضروري ده او نسیه پکې هم جایز ده، یعنې دواړه صورته ده چې که برابري دې ونه کړو نو هم دې سود وکړو، او که نسیه دې پکې وکړو نو هم سره سود دې وکړو. اوس که په دې دواړو کې یو صورت چې دی پوت شو، یعنې یو شی جنسي دی کیلي نه قدر پکې نشته، یعنې کیلي یا وزني نه دی، یا یو شی کیلي وزني دی لیکن جنس نشته، نو په دې صورت کې به بیا زیارتي جایز وي، لیکن نسیه په دغه صورت کې هم ناجایز ده. او که دواړه صورتونه میلاو نه شول، یعنې دواړه علتونه، نه یو شی نه پکې جنس و، یعنې نه یو شی ته خرڅی بل شی بدله کړي هغه هم جنس هم نه دي او هغه کیلي او وزني هم نه دي، نو په دغه صورت کې چې دی زیارتي هم جایز ده او نسیه هم جایز ده. لکه د دویم صورت موږ مثال والو، جنس یو او شی چې دی کیلي او وزني نه وي، لکه مثال په طور هګۍ ته د هګۍ په بدله کې ورکړې، نو هګۍ د هګۍ په بدله کې دا خو هم جنس دي، لیکن بل علت خو دوی حصې دي که نه، یو جنس دی بل قدر دی چې کیلي او وزني، لیکن دا نه کیلي دی او نه وزني دی، نه کیل کولی کېږي پیمانه کولی کېږي او نه وزن کولی کېږي، عددي شیز دی په عدد باندې ورکولی کېږي، نو په دې صورت کې به هګۍ چې ته د هګۍ په بدله کې ورکړې نو زیارتي پکې جایز ده، د یوې هګۍ په بدله کې دوه هګۍ ورکولی شي، لیکن په دې صورت کې هم نسیه جایز ده نه، ځکه چې جنس پکې موجود دی، یو شی پکې موجود دی، یو شی چې موجود وي نو زیارتي به پکې جایز، او که دواړه موجود وي نو نه به پکې بیا زیارتي جایز وي او نه به پکې څه وي د هغې په مطابق نسیه جایز وي. او که دواړه پکې نه وو، یو شی داسې ده چې دواړه پکې نشته، لکه اوس ته د هګۍ مثال په طور د کیلې په بدله کې ورکړې، نو کیله هم یو عددي شیز دی هغه شمارولی کېږي او دا هګۍ هم ده، نو یو خو جنس هم نه دی، دواړه هم جنس هم نه دي، او په دنده کې دواړه کیلې هم نه دي او وزني هم نه دي، نو که اوس ته د یو بل په بدله کې ډېرې هم ورکړې او که نسیه یې ورکړې نو هم ورکولی شي، هګۍ دې اوس ورکړه کیلې دې وروسته واله، یا هګۍ دې یو ورکړه کیلې دې شپږ واله، نو بیا دواړه جایز دي. دا شو د دغې حدیث کې دغه علت راوښکې شوی د احنافو په نس، یعنې چې هر هغه شی چې هغه هم جنس او په کیل او وزن کې پکې دواړه صورتونه کې یو شی وموندی شو، نو که دغه شیزونه ته د یو بل په بدله کې خرڅی هغه چې هر شی حدیث کې صرف د شپږو شیزونو وضاحت دی، ځکه اولني څلور شیزونه چې دي هغه غنمو او وربشې مالګه او کجورې دا دغه دي کیلي دي، او اخرني دوه شیزونه سپین زر سره زر دا څه دي وزني دي، دا وزن کولی کېږي، نو په دې حدیث کې خو د دې شپږو شیزونو ذکر دی، خو د دې شپږو نه علاوه هم که دغه دوه صورتونه پکې وموندی شول، یو شی جنس او قدر دواړه پکې وي، کیلي او وزني وو، نو په دې صورت کې به دا برابر سرابر به ورکول غواړي، بل قرض پکې هم جایز نه دي، او که د دې نه علاوه یو پکې نه و، یا پکې جنس نه یا پکې وزن او کیل نه و، دغه دواړه یو شرط دي، دا کیل او وزن دې دواړو ته په جمع قدر ویلی کېږي، دا یو شرط دی، نو که په دې دواړو کې پکې یو فوت شو نو بیا پکې زیارتي جایز او نسیه پکې جایز نه، نو دا د ربا دویم قسم. نو دې آیاتونو کې چې کوم ځای بحث دی دا اولنی قسم دی، نو دا یو بحث دی وشو چې د قرآن او حدیثو په روشنۍ کې ربا څه ته وایي، نو ربا دغه زیارتي ته بیا د هغې وضاحت وشو چې یو دغه ربا القرآن چې کوم صریحي ربا دې ته ربا جلي هم وایي، یعنې واضح ربا کوم چې ته قرض ورکړې بیا په هغې باندې زیارت یادي، او دا دې ته ولې ځکه وایي چې دا قرض تا ورکړي دا د ربا تعریف هم دا دی چې هغه زیارتي چې هغه بلا عوض وي، ته دا دې قرض په بدله کې چې دا تا کومه زیارتي یعنې دا بلا عوض ده، دې څه عوض نشته، دا تا له څه په بدله کې واخېسته، تا خپل 1,00,000 روپۍ هم واخېستې او د هغه هم د 50,000 روپۍ هم سیوا واخېستې، نو دا 50,000 روپۍ د څه په مقابله کې واخېستې، نو دغه وجې چې دی دا جایز نه دي، او نور دا دویم بحث پاتې شو، بل بحث چې په دې کې څه مصلحتونه دي چې یاره دا ولې حرام کړی شوی دی، یا په دې کې بیا نقصانات د دې په کولو کې څه دي، او انشاءالله سباني سبق سره ووایو. بس دومره شکر شو. اولنی آیت کې الله پاک د دې متعلق یعنې زجر او وعید سزا ذکر کوي، په محشر کې به د دې خلکو څه حال چې کوم خلک چې دی یعنې ربا کوي، یعنې د ربا کاروبار کوي، الذین هغه کسان یأکلون الربا چې خوري ربا، دلته ذکر د یأکلونه د اکل راغلی د خوراک، مراد صرف خوراک نه دی، دلته د ربا تمام صورتونه مراد دي، که هغه د خوراک په صورت کې، که هغه د لباس په صورت کې، که هغه د کور په صورت کې، یا په د ځمکې په صورت کې، که په هر صورت کې ته د ربا کاروبار وکړې نو هغه مراد دی، لیکن د خوراک ذکر په طور خاص کړی شوی یا د دې وجې نه چې خوراک دا داسې صورت دی که د خوراک کې ته سود وخورې
دا غي د واپس هم صحیح کار نه دی چې تا وخوړو خو لاړو ختم شو دلته د خوراک ذکر په دې صورت طریقې سره راغلی یعنی مراد ذکر د خوراک دی او داسې یو محاوره ده چې اکثر چې دی به یو شي ته موږ د خوراک نسبت کوو د هغې نه مراد لکه څنګه چې موږ الله پاک د رزق وعده اخیستې ده نو په رزق کې زموږ ذهن صرف خوراک ته ځي لیکن الله پاک د هغې نه علاوه د رزق کې دا کپړې ستا ضرورت چې کوم دي دا ټول په دې رزق کې راځي دا د الله پاک وعده دی نو دلته ذکر د عقل دی یعنی د خوراک لیکن مراد هر قسمه صورت کې چې ربا اخلي نو هغه ته مراد ده سود کې دا سود کې الذين كسن يأكلون الربا چې خوري ربا لا يقومون دی به نه ودرېږي دی به نه باسي قیامت په ورځ باندې الا کما یقوم الذي مگر په شان د هغې کس چې پاسي به په شان د هغې کس ته پاسېدو یتخبطه الشیطان چې هغه لره پاگل کړی او مدهوشه کړی او پاگل پنې پرې راوستی شیطان من المس د مسې د وجې یعنې داسې صورت کې به دی پاسي څوک چې د ربا کار کوي ربا کوي سود کوي نو هغه به د قیامت په ورځ باندې او بیا نبی علیه السلام د دې پاسېدو نه نبي علیه السلام په حدیث کې دي چې د دې نه مراد د قبر نه پاسېدل دي یعنې چې قبر ته محشر ته پاسي د قبر نه نو چې څوک د سود کار کوي نو هغه به داسې پاسي لکه هغه کس چې هغه لره شیطان مسه کړی او هغه لره پاگل جوړ کړی نو مثلا د آیت نه بله ثابتېږي چې یتخبطو الشیطان من المس کم جني شیطانان مونږ چې وایو په پیریانو کې چې دی هغه خطرناک شیطانان دي نو د هغه بعضې صورتونو کې هغه چې انسان باندې دغه شي نو بعضې صورتونو کې دا په انسان باندې پاگل پن یعنې لیونتیا او بېهوشي او دا صورتونه راوستی شي د دې آیت نه دا ثابتېږي الذین یتخبطو الشیطان من المس د دې نه مراد هغه جني شیطانان دي هغه چې هغه پیریان یعنې چې هغه شیطانان دي نو په بعضې صورتونو کې دا کېدای شي نو یتخبطو الشیطان من المس چې ده د شیطان مسه کړی نو اوس دا الله پاک دا سزا ولې ورکېدله دې سودخور له چې دی به شیطان مسه کړی دی او پاگل پاسې دی قبر نه نو د الله پاک په سزاګانو کې چې دی څه قسمه مناسبت موجود ځکه چې دی په دنیا کې د سود کار کوو نو دی داسې بېهوش او داسې پاگل کړی و ځان چې نه به یې غریب ته کتل نه به یې چا ته کتل نه به یې د چا نقصان ته کتل خو بس په خپله پیده کې اړم او ځان یې بالکل د دنیا مبارک چې دی نور مبارک بېهوش او یو قسم پاگل پن وکړي نو الله پاک والله سزا هم د دغې متناسب چې دی د قیامت په ورځ باندې داسې پاسي دی به محشر ته د قیامت باندې داسې پاسي لکه دی یو پاگل او دا پاگلتوب نه هغه پاگلتوب مراد دلته اشاره ده هغه یو خاص قسم چې دی پاگلتوب یو داسې پاگلتوب چې په ځان نه پوهېږي یا داسې بېهوشي چې انسان په ځان نه پوهېږي هغه ته د درد وغیره احساس نه کېږي د دې نه هغه نه مراد بلکې چې دی پاسې کم چې هغه ګډې وډې وي او هغه احساس ورته کېږي د درد د دې نه هغه چې دی جنون شي او هغه پاگلپن او هغه بېهوشي مراد ده یوه سزا خو یې دا شو په قیامت کې چې دی به داسې مجنون او لیونی به پاسي ذلک بانهم او دا ولې دا سزا ده ذلك بأنهم ذلك چې دا دي قالوا انما البيع مثل الربا دی به وي چې دا څه ده دا بیع چې دا په شان د ربا ده دی به وي په دې څنګه چې په بیع کې نفع مقصود ده دغه شان په ربا کې هم نفع ده دا دواړه یو شی دی په نفع کې نو دی به دا دواړه څه کول یو شان کولو دا قول چې دی دا باطل دی ځکه چې یو شی حرام وي حرام کار کول دا جدا ګناه دی بیا حرامو لره حلال ګڼل بلکې دا خو کفر دی نو دی به وي ذلک بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا یو دا به داسې بیه په شان د ربا ده داسې به نه چې ربا په شان د بیه ده دا به مذاقل وي یعنې مسلمانانو ته به دا دغه کوو چې تاسو چې څنګه سود ته حرام وایئ بیې ته حلال وایئ سود ته هم حلال وایئ دا به دې ځکه وي انما البیع مثل الربا چې دا بیه په شان سره په شان د ربا ده یعنې په دواړو کې نفع مقصود ده واحل الله البیع وحرم الربا الله پاک ورله حکیمانه جواب ورکړو د دې سوال دې خو یو عقلي غونته دغه وکړو چې په دواړو کې نفع ده الله پاک ورله حکیمانه جواب ورکړو چې الله پاک حکیم ذات دی او الله پاک ته د هر شي علم دی د انسانانو د نفع او د نقصان علم الله ته دی نو احل الله البیع وحرم الربا چې الله پاک بیع حلاله کړې ده او ربا او سود چې دی حرام کړی دی نو واضح فرق دی پکې د ځمکې او د اسمان فرق دی پکې په دې بیع او په دې دغه کې چې د الله پاک چې دی د هغې وضاحت وکړو چې یو شی الله پاک حلال کړی بل حرام کړی نو تاسو پکې څنګه وایئ چې په دې کې چې دی فرق نشته په دواړو کې چې دی پیدا حاصلېږي بل دا چې احل الله البیع وحرم الربا الله پاک دا جواب په دې سیاست سره وکړو ګوره انسان چې دی د خپله نفع یا خو د خپلې نفع هم سود نشي کولی یا یو انسان یا یو پوره جماعت میلاو شي دی خو یا پوره د خپلې نفع د نتیجې پته نشي لګولی خو لیکن که انسان ته ډېر مهارت شي یا یو جماعت پوره راجمع شي او ډېر مهارت یې ورته نو دی زیاتو نه زیات خپله نفع چې دی د هغې اندازه لګولی شي چې یاره ما ته په دې شي کې دا نقصان دی دا پکې فایده ده لیکن دی د ټول عالم او د ټول انسانانو په جمع سره د هغو د نفع او د نقصان د هغه په علم کې نشي راتلی دی د هغې احاطه نشي کولی
چې د ټولو انسانانو چې د نفع او نقصان د په علم کې راشي. نو احل الله البيع وحرم الربا، الله پاک بیع حلال کړی دا او ربا حرام کړی دا. نو الله پاک چې دا علیم ذات ته چې د ټولو انسانانو فائدې ته ګوري. مخکې براشي ان شاء الله موږ وضاحت کوو پای کې براشي چې یار د دې نقصانات څه دي. نو په دې سود کې چې ده ګوره انفرادي فائدې خو کېږي لیکن اجتماعي نقصانات څومره کېږي. نو په دې باندې الله پاک ته علم دی چې په ستاسو چې په دې کې نقصان دی فائدې نشته. نو احل الله البيع وحرم الربا، جواب یې په دغه طریقه ورکړو چې الله پاک بیع حلال کړی ده او ربا حرام کړی. نو په دې کې ډېر فرق دی. نو فمن جاءه موعظة من ربه، پس چاته چې راغی نصیحت من ربه د رب د طرف نه، فانتهى او دې منع شو، یعنې د الله پاک حکم راغی چې یاره سود حرام دی. او دغه شان دي شی مو چې څنګه چې احکامات راغلي د شراب یا د سود باره صحابه فورا دا پرېښودي دي. نو صحابه دا هم چې څنګه د حکم د سود د حرامېدو راغی فورا هغه پرېښوده. نو الله پاک فرمایي چاته چې نصیحت راغی خپل رب طرف ته، یعنې حکم راغی چې اوس دا ربا حرامه ده، فانتهى او دې منع شو، سود یې پرېښودو. نو فله ما سلف، نو د لپاره دې څه چې تېر شوي دي، یعنې اوس د ده لپاره هغه حلال دي د حکم د راتلو نه مخکې، ځکه چې د ربا حکم نه راغلی د قربتو. نو د دې نه مخکې چې کوم د صحابو د دې نه مخکې چې کوم سودونه کړي، نو که دغه تاسو سألی د دې هغه کومه پیسې چې تاسو جمع کړي دي دا چې دی حلال شول، ځکه چې حکم اوس راغلی. د دې نه مخکې چې دی هغه هر څه الله پاک حلال کړل، بشرط دې چې د ربا را روان وخت کې توبه وکړئ شي، نن نه بعد به نه کوو. وامره الى الله، او د معامله چې د الله پاک طرف ته ده. دا ځکه وایي چې ظاهري شرع کې خو د توبه قبوله شوه، ځکه چې دی چې ما د سود کار پرېښودو نو دا شته پیسې د لپاره حلالې شي، توبه خو ظاهري ده قبوله شوه. لیکن وامره الى الله، د معامله الله طرف ته ده. اوس د منافق توب کوي که په حقیقت کې توبه وکړه، نو سړي د سود نه توبه وکړه، اوس به باقي خو الله ته پته ده چې دی دا منافق توب کوي بیا کوي که نه کوي. نو وامره الى الله، باطني معامله الله پاک ته حواله ده، پټه معامله الله پاک ته حواله ده. که صحیح توبه یې کړي جو نفع بخش دی فایدهمند دی، او که صحیح توبه یې نه کړي چې د هغه سره توبه نه ده. نو وامره الى الله، د معامله الله پاک ته حواله ده. ومن عاد، او څوک چې واپس شو، فاولئک اصحاب النار، څوک چې د سود د کاروبار ته واپس شو، یعنې الله پاک حکم راغی چې دا حرام دی او بیا هم وکړو، نو فاولئک اصحاب النار، بله سزا الله پاک ذکر کړه. دغه خلک چې دا د اور ملګري دي، یعنې دي جهنمیان دي، ځکه چې الله پاک حکم راغی حرام دی او حرام کال اوس د سود کول دا څه ګناه کبیره دی. نو ګناه کبیره کوي، نو فاولئک اصحاب النار، توبه هم نه کوي، نو الله پاک وایي دا څه دي، دا جهنمیان دي، دوی په جهنم کې هم فیها خالدون، او دوی په دې جهنم کې همیشه همیشه لپاره. دا ولې وي؟ ځکه چې د دې دوه خبرې دي، یو خو دې د سود کار دا حرام کاري کوو، بل دا بیان وي قالو انما البيع مثل الربا، یعنې دې سود نه دی حلال هم ګڼو، څنګه چې بیع حلاله ده دغه شان دا سود هم حلال دی. نو الله پاک په دغه قول باندې هم فیها خالدون، دا یو خبره یاد ساتئ، حرام کار کول دا جدا ګناه دی، او حرامو لره حلال ګڼل دا کفر دی. حرام کار کول دا ګناه دی، ګناه کبیره ته په سزا ملایي، توبه وکړه الله پاک ته معاف کړي. لیکن دې لره حلال ګڼل، یو حلال ګناه کار کول، بل ولا حلال ګڼل، نو دې به دا حلال ګڼو. نو هم فیها خالدون، دغه بدله کې به دا سزا ملایي چې همیشه همیشه، ځکه چې کفر یې وکړو. ترجمه ته الذين، هغه کسان یأکلون الربا، چې خوري سودو، لا یقومون، دی به نه پاسي په قیامت کې، الا کما یقوم الذي، مگر په شان د پاسېدو د هغې کس، یتخبطه الشیطان، چې پاگل کړی ده لره شیطان، یا لیونی من المس، د مسه کېدو د وجې، ذلک، دا ځکه، لأنهم، چې بېشکه دوی، قالو، دوی به ویل، انما البیع، چې دا بیع چې ده، مثل الربا، په شان د سود ده، واحل الله البیع، او الله پاک حلاله کړي د بیع، وحرم الربا، او حرام کړی د سودو. فمن جاءه، پس چاته چې راغی، موعظة، نصیحت، من ربه، د رب د طرف نه، فانتهى، او منع شو، فله، پس د ده لپاره دي، ما سلف، څه چې مخکې تېر شوي دي، وامره، او معامله د ده، الى الله، الله طرف ته ده. ومن عاد، او څوک چې واپس شو،
أولئك أصحاب النار لا خلق جهنم ينده هم فيها خالدون يوبديك هميشة هميشة دبارين